بیا هم که راغلاست زمونږ موضوع څرنګه یو سړی دعوتګر کېدلی شي. دا زمونږ موضوع ده او ما په دې باندې یوه سلسله لړۍ روانه کړې ده. له خیره دا یو مکمل کورس شي ستاسې لپاره که څوک غواړي چې آینده کې انشاءالله دعوتګر شي. هېڅ ضرورت نه ده چې چاته ورشي یا چا نه پوښتنې وکړي یا موږ ته راشي یا بل چاته ورشي که نه یا غوښتنه له چا نه وکړي. بس دغه انشاءالله یو بهترین لارښود به وي تاسې لپاره. که چېرته دا ویډیوګانې تاسې ټولې انشاءالله تر پایه پورې له موږ سره تعقیب کړئ، یقینا چې تاسو به هر اړخیز معلومات په دې باب کې ولرئ. نننۍ موضوع زموږ دا ده چې څوک دعوتګر کېدلی شي او آنلاین دعوت ښه ده که آفلاین دعوت ښه ده. دا هم ډېره مهمه موضوع ده. په دې باندې انشاءالله زه تاسو ته یو څه معلومات درکوم. اول خبره دا ده چې څوک دعوتګر کېدلی شي. هر څوک دعوتګر کېدلی شي. هر مسلمان دا باید دعوتګر واوسیږي، البته د خپل استعداد سره سم، د خپلو معلوماتو سره سم خلکو ته سمه لاره وښیي او که څوک غلط کار کوي له غلطې لارې څخه یې څنګه کړي منع کړي. دا د هر مسلمان دنده ده چې ته یو ځای کې ګورې یوه خبره دې زده یي ورباندې مطمئن یې، ته باید هغه خلکو ته ورسوي، ځکه دا هم ثواب لري او هم چې الله جل جلاله موږ تاسو ته بهتري راکړې ده د همدې په خاطر یې راکړې ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. الحمدلله تاسو ته دا آیات یاد ده. الله جل جلاله فرمایي چې تاسو بهترین امت د دې په خاطر باندې وي چې تاسو خلکو ته سمه راهنمایي کوئ او خلک له بدو کارونو څخه څنګه کوئ منع کوئ. یعنی په حقیقت کې دا ستره دنده، دا لویه دنده د پیغمبرانو دنده، دا الله جل جلاله محمدي امت ته سپارلې ده. نو هر مسلمان د خپل وس مطابق باید دعوتګر واوسیږي، هغه که په کور کې، که په دفتر کې، که په بازار کې، که په کلي کې، که همسایګانو سره یې، که په جومات کې، په هر ځای کې چې د یو مسلمان په حیث باندې موږ تاسو باید دعوتګران واوسیږو. اوس دا ضرور نه ده چې خامخا یو ځوان باید دینی او اسلامي دعوتګر واوسیږي، دا ضرور نه ده، ځکه دا نورې برخې هم دا هم دینی برخې دي. صحیح شوه؟ موږ تاسو دا څومره بخشونه چې لرو، څومره تخصصات او یا هم سپیشلایزیشنز چې ورته وایي، دا ټول زموږ ستاسو دین سره له یو نه یو اړخه څنګه اړیکه او رابطه لري. یو څوک چې هغه تخصص وي، طب وي، نو باید په دې کې د دعوتګر واوسیږي. بهترین معلومات خلکو ته باید ورکړي. په ډېره ښه طریقه باندې خلک باید پوه کړي چې صحت څنګه موږ تاسو لاسته راوړلی، څنګه موږ تاسو صحتمند پاتې کېدلی شو. صحیح شوه؟ دغه طبي معلومات چې څومره ارزښتناک دي او څومره مهم دي، دا باید خلکو ته ورکړي، په سمه توګه باید د خلکو علاج وکړي، تر څو انشاءالله خلک صحتمند واوسیږي، تکړه واوسیږي او خلک قوي واوسیږي. دا هم د دعوت یوه برخه ده. که څوک انجینر وي، که څوک ژورنالیزم چا ویلی وي، ژورنالیست وي، که څوک نور کوم تخصصات او نورې کومې برخې ویلي وي، یو ځوان کولی شي چې په دې هره برخه کې وغواړي دعوتګر کېدلی شي. نو دا ضرور نه ده چې حتما موږ تاسو د الله او د الله رسول خبره خلکو ته وکړو نو بیا موږ تاسو ته څوک دعوتګر ووایي. صحیح شوه؟ نه، یو سیاستوال چې خلکو ته سمه راهنمایي کوي دا دعوتګر ده. یو نفر چې په ټولنیزو کارونو کې فعال واوسیږي، خلکو ته ښه راهنمایي کوي، خلکو ته سمه لاره ښیي، خلکو سره مرسته کوي، معلومات ورته ورکوي، دا دعوتګر شو. ګورې نبي علیه الصلاة والسلام موږ تاسو ته ډېره یوه ناشنا خبره کړې ده. په یو حدیث کې فرمایي چې طبراني روایت کړی ده. نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي معلم الناس الخیر یستغفر له کل شی حتی الحیتان فی البحر. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي هغه څوک چې خلکو ته خیر ښیي، صحیح شوه، خلکو ته خیر رسوي، دې ته هر یو شی د بخښنې او د مغفرت دعاګانې کوي او د الله جل جلاله نه ورته عفو غواړي. صحیح شوه؟ د الله نه ورته بخښنه غواړي حتی الحیتان فی البحر، تر دې اندازې پورې چې مایان په بحر کې هم د انسان ته د خیر دعاګانې کوي. داسې نه دي ویلي چې معلم الناس الدین، فقط چې دین خلکو ته واضح کوي. خیر هر یو شي کې چې ته وینې چې دې کې د خلکو خیر ده او تا ورته واضحه کړه، بس دا ځکه چې دا هر یو شی دا له دین نه سرچینه اخلي. صحیح شوه؟ ته چې هر یو شی چاته وړاندې کوي که نه، دا له یو نه یو اړخه له دین نه سرچینه اخلي.
مثلا الله جل جلاله قرآن شریف کې فرمایي ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. څوک چې چاته ژوند ورکي دا داسې ده لکه ټول انسانیت ته چې ژوند ورکړی وي. په دې کې طب نه راځي. تاسو څه فکر کوئ؟ طب په دې کې نه راځي، علاج په دې کې نه راځي، نفسانی او روحاني علاجونه په دې کې نه راځي، جسمانی علاجونه په دې کې نه راځي. یقینا چې راځي. نو که چېرته دا بې ارزښته شی وای الله جل جلاله په قرآن کې نه ذکر کاوه، قرآن شریف کې ذکر کړی ده. دا د دې په خاطر باندې چې طب هم له دین نه سرچینه اخلي. څوک چې ډاکټر وي هغه دعوتګر ده، د خپل وس مطابق په سمه لاره باندې د خلکو علاجونه کوي، بهترینې مشورې ورته ورکوي، خلک له دې نه ساتي چې د هغوی تاوانونه وشي، خلکو سره غلا نه کوي، د خلکو جیبونه نه لوټ کوي، حرام نه خوري، د خپل وس مطابق کوشش کوي چې با کیفیته ښه دوا خلکو ته عرضه کړي، ورکړي، ښه علاج وکړي په کم مقدار باندې، په کم مصرف باندې. دا دعوتګر د الله جل جلاله طرف ته خلک رابلي او دا د دغه حدیث لاندې راځي کوم چې ما تاسو ته وویل. سبحان الله، لوړ مقام اسلام هغه چاته ورکړی دی چې هغه خلک د نیکۍ په طرف باندې رابلي او خلکو ته خیر رسوي. دومره خبره ده چې که موږ تاسو غواړو چې په میډیا کې راښکاره شو، صحیح شو، آنلاین دعوت وکړو، آنلاین خلکو ته راهنمایي وکړو، نو دا باید په تخصصي ډول باندې وي. یعنی ما تاسو ته ویل چې هر مسلمان باید دعوتګر اوسي د خپل وس مطابق، د خپل علم او پوهې مطابق، خو آنلاین را څرګندېدل دا باید په تخصصي ډول باندې وي. که د چا کوم شی تخصص نه وي کنه نو باید وی نه کی آنلاین، ځکه ته دلته د ډیرو زیاتو مسلمانانو استازیتوب کې، ته په حقیقت کې د دې لوی اسلام په ډیره پراخه کچه باندې څه کوي؟ استازیتوب کوي. نو که چېرته ته آنلاین را څرګندېږي او بیا خلکو ته غلط معلومات ورکوي، دا خو تا خپل ځان هم کندې ته خطا کړ او نور په سلهاو په زرهاو خلک دې هم ځان سره څنګه کړل؟ کندې ته ورخطا کړ. نو دا خو تا په ځای د دې چې تعمیر آبادی په طرف باندې خلک روان کې، د تخریب او د بربادي په طرف د خلک روان کړ. صحیح شو، ځان سره د خلک په زرها او په لکاو خلک د بیلارې کړل. نو که څوک آنلاین غواړي دعوت وکړي، دا باید په ډیر تخصصي ډول باندې، په ډیر مهارت باندې چې یو سی باندې د 100% مطمئني درسونه پکې ویلي، کلونه پکې تجربه حاصله کړي، نو هغه نو وروسته دی باید آنلاین راوځي تر څو ان شاء الله د نورو خلکو لپاره یو بهترین ګروپ ووسیږي. سمه ده ان شاء الله. لنډه دا چې ټول معلوماتو لنډیز دا شو. که چېرته تاسو غواړئ چې دعوتګران شئ په هر برخه کې، تاسو کولی شئ ان شاء الله دعوت مخکې بوځئ. حتی یو عادي ریسرچر، یو انسان چې هغه تحقیقات کولی شي په هر موضوع کې او یو بهترین اسلامی فکر ورسره یو ځای کړي، تر څو مسلمانان په سم جهت باندې روان شي، مسلمانان خوشحاله شي، مطمئن شي او د هغوی ته د خپلو ستونزو حل لاره راوځي، دا یو بهترین دعوتګر ده. دا باید وکړي. صحیح شوه. نو تاسو کوشش وکړئ که چېرته غواړئ چې دعوتګران شئ او په پراخه کچه باندې دعوتګران شئ، نو آنلاین راوځئ، آنلاین فعالیت شروع کړئ، ځکه د آنلاین فعالیت تاثیر ډیر زیات. ته کولی شي آنلاین فعالیت له لارې، د آنلاین دعوت له لارې زښته ډیر په پراخه کچه باندې دعوت وکړي او ډیرو خلکو ته خپل پیغام ورسوي. خو که چېرته په ځان باندې تاسې مطمئن نه یئ او یا مو معلومات کم وي، نو باید حد اقل دومره وکړئ چې آفلاین خو دعوت شروع کړئ. آفلاین دعوت شروع کړئ، د دې مسؤلیت هم کم ده او د دې ډیرو زیاتو خلک ته هم ته نه ټارګېټ کوي، بلکې په کمه اندازه باندې ته خلکو ته خبره کوي یا خپل پیغام ورلېږي. که چېرته تا نه غلطیانې کېږي، هېڅ خبره نه ده، هغه خپلې غلطیانې به د وخت په تېرېدو سره کرا ان شاء الله اصلاح کوي، خپل ځان به قوي کوي. بیا به ان شاء الله یو وخت راشي چې کله ته په ځان باندې ښه مطمئن شوې، بیا به راوځي او ان شاء الله آنلاین به دعوت شروع کړي. ښه په جرأت باندې په تا باندې به ډېرې نیوکې هم نه کېږي، مطمئن به هم یې او ډیرو زیاتو خلکو ته به ان شاء الله خیر رسیدلی وي. د ټولو خبرو لنډیز دا شو چې هر مسلمان هغه دعوتګر ده، باید د ښو اخلاقو مظاهره وکړي، یا باید آفلاین پاتې شي که په ځان باندې مطمئن نه وي، او که چېرته په ځان باندې مطمئن شو نو باید دی آنلاین راوځي، آنلاین دعوت وکړي، تر څو ان شاء الله ډیرو زیاتو خلکو ته خیر ورسیږي او د ډیرو زیاتو خلکو ژوند ان شاء الله بدل شي.